جی د ژغ قدرمن ټول ته د عید میلاد النبی صلی الله علیه و وسلم ډېر مبارک شي. دغه ریز د اهمیت نه خصوص خبر یې نو میږ د اسسټنټ کمشنر ډېر شکریا ادا کوي چې په دغه ریز باندې دلته د باقاعده قرآن خواني وکړله او نتواني وشوله او په هغه نه وروسته د دعوت پروګرام هم کړی و خلک ته چې کوم دلته خلک ورغلی و هغه ته یې د بړۍ پروګرام هم کړی و. نو سب میږ د تو ډېره مننه ډېره شکریا ادا کوي چې په داسې عظیم ریز باندې د داسې عظیم سوچ وکړه. دغه پناهګاه کتل میږ ته وښایي دغه پناهګۍ نه مقصد یې تو څه دی؟ ټولو ناول زه ټولو اورېدونکو ته د نن بابرکت د پرمسرت ورځ عید میلاد النبی موقع د مبارکبادي وایم. کی پی گورنمنٹ احکاماتو پر رڼا کې سی ایس کی پی کې کمشنر ډي خان ډیویژن او ډي سی ساؤتھ وزیرستان هدایاتو پر رڼا کې نن موږ دلته مانه کې د ډیسټریکټ پناهګاه کې د ناتخواني قرآن خواني او مستحقو خلکو ته د خوراکي بندوبست کړی ده. د دې بنیادی مقصد د پناهګاه ته تاسو کړی چې دا پناهګاه موږ ډېر وخت نه کېږي دلته لګوه کړې ده په دې ځای کې هډ کوارټر هسپتال کې او دې ته وقتاً فوقتاً مختلف قسم خلک راځي مستحق خلک چې کورونه لري وي یا مسافر دلته پاتې شي نو دلته کې دې ته کانام ورکړي کېږي دلته دې ځای کې د شپې غم هم شوی ټول بندوبست موږ ورله کړی وي او هغه دا د دې استوګنه د دې خوراکه د سرکار طرف نه وي. نو دغه پناهګاه ته کوم قسم خلک ورتلی شي لکه موږ دلته خو ډېر داسې خلک دی چې ډېر بېوسه خلک دی هغه چې کورینه دلته نشته دی که هغه چې دولت لنډ کورینه دي هغه هم دلته راتلی شي کانه پینه څه پروګرام دی د پوره شته دې کې څه داسې خاص هغه نشته چې سپیسیفیکیشن نشته چې یاره دا راتلی شي او دا نشي راتلی دلته ټول خلک راتلی شي خو زیاتره خلک هغه راځي چې کوم مسافر وي او واڼه ته راغلي وي علاقې ته راغلي وي او په سیټ لږ مسله وي نو دلته کې دوی ته خوراک او د استوګنې ځای میلوي. صاحب دغه څه ډیوریشن یې شته دی که دا بس دغه جاري وي دغه پناهګاه چې کومه ده؟ نه دا جاري ده او چې کله هم دا خلک راځي دلته په هډ کوارټر هسپتال کې دي ته موږ باقاعده د دوی امپلایز دي هسپتال هم ورته کړي دي هغوی د دې اطلاع وکړي او راشي دوی له موږ بیا خوراکي بندوبست وکړو. ایسي صاحب دغه نن مبارک عریض باندې که د میږ چې کوم د ژغ اورېدونکي دي کتونکي دي هغه ته که څه میسج پیش کوي نو بالکل نن په دې برکت پر مسرت ورځ باندې به زه د خپل اوریدونکو دا میسج ورکوم چې راشي او نن موږ عهد وکړو چې موږ به د نبی پاک صلی الله علیه وسلم تعلیماتو پر رڼا کې د ملک او قوم خدمت چې څومره توانې دي موږ کې هغه به خرڅ کوو او موږ به د نورو خلکو د انسانیت خدمت خپل د ژوند مقصد جوړو او موږ سره په لار بر کې چې خوا کې نږدې چېرته غریب غربا یتیم مساکین وي هغوی به موږ مکمل خیال ساتو. مهرباني. جی د ژغ قدرمن د اسسټنټ کمشنر امیر نواز صاحب خبرې تو سه واورېدلې نور څه چې نن ریز باندې میشت اوس دغه وعده وکړي چې د رښتیا د خوږه محمد صلی الله علیه وسلم میږ امتیون جوړ شي میږ د خپل چم ګاونډ کې د غریب او د مساکین خلک خیال وساتي د بل د پوره میږ شفیق جوړ شي د بل د پوره میږ مهربان جوړ شي د چا سره میږ دغه بغض د کینه چې کیمادو د په منځ کې میږ ختم کړي. یک وزیر ژغ نیوز وانه.